څونه ښایسته کلی دی. په دا کلي کې راکښته څه خاص پوش موټر ولاړ دی. دغه دی مردان د هغه شی دی غم یې مه کوه. څه پسونه دي سره مې دي څه شین غر دی. اودس مې پر وکړې خو داسې یخې اوبه دي چې توبې یې راباندې وکښلې. چې په سکاټلنډ کې تېرېدم نه دې لیدمه دا هر روډ پوخ دی په دا ګرده وطن کې کچا روډ نشته. دا بیچ په سکاټلنډ کې دی. دا چې موږ د دا ځای څنګه رالو راځئ دا پوره بلاګ راته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو نوی بلاګ ته ښه رالاست. نن د سکاټلنډ د میلې د ورځې درېیمه ده. موږ په دې کور کې چې دا اوس زه چیرې وجود لرم 2 شپې مو وکړې. نو نن مو اخري ده. باید موږ پر 10 بجې ووځو. اوس 9:30 بجې دي. نو نیم ساعت وخت لرو چې تیاري معیاري وکړو بیا د باندې ورسو. د دې سکاټلنډ به اخري وار د ښکاره کړو. که بیچ ته ولاړو بیچ به راسره وویني، که هر ځای ولاړو هغه ځای به راسره وویني. او نن بیا ځو نیشنل پارک ته. د هغه یې نوم مو شي یا هغه بیا چې ځو ماښام بل ځای چې ځو دغه دی دا دی چې نوم دا ځای ته ځو. نو راځئ د خیر. ګوره اوس چې ما ویډیو بنده کړه د یې نوم راوښوي. کوم ځای دی؟ لیک ډسټرکټ ته ځو چې یو ډېر بهترین او ښایسته او خوندور ځای دی. کور خو مو نو د ښکاره کړی دی په اول په تېر بلوګ کې مو هم لیدل. تېر نه د تېر څه لا یو بلوګ در مخه یعنې د سکاټلنډ چې موږ رالو د هغې ورځې کې اول موږ دلې پاتې سو. 2 شپې مو وکړې پوره شوې. نو دا دې تیاریانې شروع دي. اسد به یې بوسي او زمزمه هم راته وکړي. د خولې خوند دې دا چمونه مه کوه ته زه به دغه ځای اخري وار ښکاره کوم ته زمزمه پرایله داسې خیرن پیرن دی ته ودرېږه. زه ټولوئ موږ تېر ښه دا دې ما پر ځان کیمره نیولې ده. وایي دغه دی وایي چیش دی وایي چیش دی وایي دا څنګه زمزمه ته سبا دې موږ جوک ته راغواړو پر سټیج باندې ته به وایي وایي زه ښه په یاد کړم ته خو زمبل شی وکړه بیا راځه بیا به زه اوس درته ولاړ یم. خلک مینهوال انتظار کوي کتونکي انتظار دی. وایي یو وار مې خپل وطن ته بوځه بیا زولنې راواچوه چې پاته سمه څه په وایي وایي پردی وطن کې مزې نسته دغه دی چې د اس د ساعت تېر دی. پردی وطن کې د اختر میلې نو دا و د اسد زمزمه تا ښکاره کړم دا مینهوالو کې. د کور راووتو دا شاوخوا چې ګورئ دا نو ما پرون هم درته ویلي وه چې ګرده راغلي کورونه وو. موسم نن ډېر خوندور دی. د شپې باران سوی دی. اوس نسته باران. لمر وارې راسي بیا په ورځ کې خپل ځان پټ کړي. او نو تور ښامار دی دی خو مو نو لیدلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په سکاټلنډ کې تېرېدم نه دې لیدمه اوس سترګې دا ستا سترګې په ما وې ما تا ته کله د یارۍ ویلي دینه د سکاټلنډ د غره په سر دې ښامار وخوره چې د ودې په بانه درسم مچ دې کړمه. خاص ستا په رقم موټر دی اوه ستا دا تور دی. تور ښه خوند درکوي. ما ته ګورې وای واه یہ کون امیر کا بچہ ہے
Da te kușan Nicol de terțu. پښتنه یې راسه کوله ته نه ورته ودرېدلې په پښتو کې کول موږ خو بیا د پرون ځای ته رالو دا مخامخ چای والا دی دغه هم د نشتې ځای دی دلې به نشته کوو بیا به مخ ته ځو محترمه چای والا مو وشړوئ که چای والا موږ وشړولو دواړه یو در بل سره وشړول A few moments later. خپله نشته وکړله هلې نو بس نشته دغه شیدو چای څوک یې وڅښي او پراټه مراټه یې ملګري مې راسه کړلي دي موټر چې ځان را رسولی دي ما لاس ډبلي وزن مې کړ بسم الله د خیره روان سولو اوس د بیچ پر خوا دلې د سکوټلینډ کې یو ډېر ښایسته بیچ دی هغه به تاسو ته د ښکاره کړو نو ستاسو اصلي میله او د بلوګ اصلي خوند اوس شروع سو نو درځئ د خیره بیچ ساحې ته راورسېدو د بیچ په څنګ کې داسې ځای دی لکه کلی او تاسو خپل وینئ د هر روډ پوخ دی په دا ګرده وطن کې کچا روډ نشته د مخامخ چې دی بیچ دی اوس خو نو راسه لیرې دی په کیمره په سترګې به تاسو ونه وینئ خو خیر موږ به ستاسو دپاره نږدې ورسو چې نږدې اوسې ووینئ راورسېدو د خیره شیخ صاحب مرید راورسېدو د خیره بیچ ته راورسېدلو خو دا به نو زموږ بخت دی چې لمر نشته او دا چې لمر وای بیا نور خوند کوي کولی نور غټ بیچ دی د اوبو اواز به نو نه اوري خو زه د دې ځای څه اورم ډېر خوند کوي ته وا زور نږدې سو دلته هوا هم تیزه ده شاید کښارې ډېرې دا نو ښه خوندور د لمر ورځ وه پر دا چوکیان ورته ناست وای نو جلا خوند مې کړی وای 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 څومره خوند کوي دا د اوبو اواز غټ دی چې د سترګو دې دې کار کوي دا هغه اوبه دي دا دی یخ هم ډېر سخت چې څوم کوټ مو اغوستی دي بیا هم یخ کېږي ټول ته لرې دننه پټ ولاړ
دوه دانې دي اوبه یې روګټ کې بېرته ورته راوړي په دې نو دې ته څو ورکوي شي کور یې ودان ما دا کاسې دپاره وکړي اوس یو پنجی ورکړم ګوره د بیچ سره په دا څنګ کې دا تک شین ځای دی دا خو لا یخ دی خو بیا هم دا ځایونه شنه دي دا ګلان ښه خوند کوي دا څه شي وه دا څه شي وه داسې څه لري دا کومه میوه وه درسره یې په ټاو کړی دي دا دې څه شي وه لاک دا دې ځای ځای میوې مې دا چې اوس دغه وای څه شي وای شیخه چې بوټي موټي م راوړي وای اور م لګولی وای ښه خوند یې کوي خو هلته یې ساین ووایي دلته اور لګېدنه منع ده ممنوع ده دا نو اصلي د ګرمۍ دپاره یي دا ځایونه ګرمۍ کې ښه خوند کوي موږ بېرته موټر ته راغله اسد راښکته لا نه سو یخ یخې دی دا دې دونه ډېر موټران هم ورته راغلي دي دغه بیچ ته آیسکریم والا لیونی لا راغلی دي په دا شین یخ کې دا کورو والا خورا ساعتي د بیچ څنګ ته تور دی بسم الله الرحمن الرحیم د دې ځای څخه مو سفر شروع سو د ماسبیان نوم یې کوم ځای ته پورې ځو لیک ډسټریکټ ته ځو 4 ساعته لاره ده نو راځئ د خیر دا ښایستې ښایستې لارې دي پاک او د کلي احساس کېږي د یخ اندازه خو نو تاسو ته کېږي دلته به د خانانو کیل شروع دی ګولف چې موږ هم یو وخت کړی و بلاګ یې زده کوم نه یې کتلي ویې ګوري خوند به درکړي او زده به مو سي او هغه وګټي ما یا ته پایلونې تا ګټې صد به یې وګټي په خوږ لاس A few moments later. دا کلي کې راکښته سو خاص پوش موټر ولاړ دي دغه دی موږ دا هم د هغه شی دي غم مه کوه زموږ دا ښه دي که د ده دا ښه دي بابر صاحب دا فرق دی دا چې دا جګ دی هغه ټیټ دی مطلب ګران کم یو دی بس بیا څه دي اوس که دې ویلي وای چې دا ګران دي ما خپل هغې ته ور اچوي دا موسم وګورئ څومره خوند کوي دا ویډیو های زړونه ښایسته کلي دي تاسو دې کلي ته وګورئ موږ راکښته سو چې دا دوکان ته ولاړ سو یو څه سودا مودا څومره ښایسته کلي دي محترمه دا دي څنګه بدرنګ سپیان دي په دا ښایسته کلي کې وږي دي چغالان څنګه ښایسته درخته ده بیخي سپین سرې سوې ده دا موسم ته وګورئ موسم وایي که نه وایي چې د بیچ سره ووتلو اوس دا دی لمر رالی او ګرمي سوه هلته یخ و لمر نه و د بیچ میله یې راخرابه کړله دا څنګه کار دی اسد وایي زه خو وتلی یم نو خو ناست یم د یخ د لاسه دی ناست او دلته اوس ګر سره ګرمي کېږي اوس نو روان یو اصلي ځای میله اوس تر کو سیډني دې څنګه سو سیډني ته خو پرون لاړو هغه بلاګ به د ملګرو کتلي انشاءالله خوند به ورکړي نو څنګه ښایسته ښار به سخت خوند کوم به ښار کوي دا ګلاسکو داسې جوړ و لکه سیډني خو نو ورغلی به دغه ته سیډني په اسټرالیا کې دی سیډني بالکل هغس جوړ و بس دا مازه لږ کوچنی و سیډني نو غټ ښار دی دا ملګري به د پرون بلاګ بیا کتلي که نه یې کتلي ودې ګوري اندازه ورته کېږي چې زه سم وایم که غلط وایم دا بلاګ دې پوره وګوري بیا دې هلته ولاړ شو اوس چې موږ چیرې ځو هغه داسې ډېر ناولده ځای دی لاره راکښته سوه لمنځونه کې یو محترم مخته دی ښه ښایسته غوړېدلی لمر دی او دا یو کور دی په دا شاوخوا علاقه کې دغه یو بلډینګ معلومېږي هغه هم ګوره کور دی که لا چیش دی که چرچ دی تا ته چیش معلومېږي اسدبی کور دی پخوانۍ درختې دي هلته یو دانه ښایسته آس ولاړ و
تا به نه یې لیدلی اسد اوه عجبه ښایسته اس دی او خورا یې ساعت تېر دی ګرځي واه واه څه پسونه دي څه رمې دي څه شین غر دی بېغمه ولاړ دي سړک په غاړه کې دا ګرده لاره دغسې دا سړک دی په څنګ کې دا پسونه دي اوس نو دلته په لاره کې یو داسې ښایسته ځای ته رالو چې موږ هر وخت نو نه یې دا هم دویم وار دی چې راغلي یو خو در دې ځای نه یو تېر شوی او بیا چې داسې لمر وي بیا خو نو جلا خوند کوي چې وینې د غونه شنه مځکه ده او چې وینې او دا څنګ ته به داسې ښایسته اوبه بهیږي چې زه ورکښته شم بیا تاسو وګورئ دې خو لعل لمونځونه وکړه زه به خپل اودس لمونځ هم ورته وکړم دا د شوق ځای دی د میلې ځای دی د خوند ځای دی ښه لمر هم دی لمر تود دی او اوبه نو داسې یخې دي چې مه کوه پوښتنه دوی خو نو ویني کرار دا زمانه سره راکښته کېږي او دونه ښایسته دا موټر هم معلومیږي او داس مې پر وکې خو داسې یخې اوبه دي چې توبې یې راباندې وکښلې لمر تود دی اوبه یخې دي خو د یخو اوبو باده بېرته باد دی نو هغه انسان لږ یخی کړي او منظره ښایسته ده تاسې وینئ څومره خوند کوي باندې هوا ډېره تېزه ده بیا د موټر څه دننه لرل درځه نو زه به اسد ویل دې ځای څه به ولاړ شو لیک ډسټرکټ ته هغه خوندور او ښایسته ځای دی کوم ځای ته چې اوس موږ ځو هغه الله تعالی ډېر ښایسته جوړ کړی دی دونه ښایسته دی چې هغه الفاظ نسته چې زه د هغه ځای تعریف په وکړم دا چې موږ خپله ولاړ شو زه یې تاسو ته هلته د ښکاره کړم بیا تاسو خپله وګورئ او بیا کومنټ پر راکړئ چې څنګه ځای دی نو دا که زه هغه ځای ته ځم هغه ډېر غټ ځای دی او ولوګ به ډېر وټ سي چې ولوګ وټ سي تاسو به خسته سي او چې خسته سي ښایسته ځای په خسته حالات کې وګورئ نو شاید خوند نه کړي در نو دا ولوګ زه پر دغه ځای ختموم د دغه ځای څخه بیا د راتلونکي ولوګ به شروع وي بیا په راتلونکي ولوګ کې هغه ښایسته ځای راسره وګورئ او راتلونکي ولوګ به بله جمعه په ورځ اپلوډ سي انشاءالله نو تر بلې جمعې پورې تاسو د هغه ولوګ وګورئ او د دې ځایه تېر نور ولوګونه کوم نه یې کتلي هغه وګورئ او د هغه ولوګ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ هر څوک چې ګوري هغه د خپل یو ملګري ته شیروي تر څو د بل وخت نور تاسو ته داسې ښه ولوګونه جوړ کړم نو دا ګوډی مو د الله په امان ګورو به بیا په بل ولوګ کې د دغه ځای څخه الله حافظ